مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبوری وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به دلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینه چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ای نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې وې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو راتښتېدل به، د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي سرول. کرز ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل، او به یې ونیول وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور هم ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ پسې ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زموږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شام نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي نو موږ به غنم د کمي، زموږ خوراک به د کم ځای نه او زموږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله ته شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د مرګرو ووت. په اتفاق دا د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کو چې دې ویریږي موږ نه ملي شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده. نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه بې ځای چې دې قافلې پسې د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو. لږ یو پوټی هرود وي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي. موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي. مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پناه ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر د امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه. دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو. چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له ورغی. دې سعد ابن معاذ ته وی دې صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې. ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خوړی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه. ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې. ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکئ به څه. دواړه سره ګرم شو. چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو. نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دی میلمت وی دی صحابی تا سعد ابن معاذ تا الکوی تا خود ما دوست و گوری دا ابو جهل دا زمون سردار دی پا دا آواز مرو باس دی خود ما دا مخطا تا غگ نکر پا دا سلچ غیر او باسی وی خواه زموستا تعلق دوستانا تال تما سر راضی دا تا سر نو تا دا دی خپل کلیوال پر او کلوزه دی پری خودم وی تخو پا قلار کین امیتا وی ستا متعلق خو نبی علیہ السلام ویلی دی چه امیه با من وجو تا خو نپری خیر معاملہ دل طرف دفشوا او دا سعد ابن معاذ مدینه تلال واپس او چې دا امیه کور تلال نو خده ته وی خده وی ته خبره وی وڅ وی هغه میلمه د مدینه راغلو دا غو د ابو جهل ګرمه ګرمي رااله ما د ابو جهل مرسته وکړه وی چې نبی رسول الله وی چې مونږ به امیه وجو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وای اخو رشتیا خبره کوي اخو دروغ نه وای او دا هغه د خلی نه وتلی چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې او د اسمات ته تللی وي دومره یاره پیراله خدا وته وی مړه مې یریږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار سله یریږي نه کنه وی دروغ نه وی چې دا خبره د خلی نه وته دا نو څه چل دی ارزه کې چې په ګوتو ورالم دا مې دې پوری دته وی چې د مدینه خلکو له پیدا دمکې ورکول بیت الله ته نه پرې خودل خدای اوس عجیب نظام کوي دلته د بدر غزا جوړ شو اسنګ جوړ شو چې نبی علیہ السلام په دیار لسم د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګو کوي ځای چیزو غمون زوغه تجارتی قافلې لا اغیل دمکی ورکو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو ستاسو خو خد کسوک را سره په خپل خو خزه هم او کسوک نه زه هم دا سه جنگی لخر له مقابله له نزو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو سو کس پاتې شو دي چې څنګه مدینه نه په دیار لسم د رمضان اوتل بئر ابي عنبه وتوید مدینه سره خوا کې یو زید یو خشته خوږه وبوي خلکو بداغې د مدینه توبه راوړل چې ال تور رسیدل نو پیغمبر علیہ السلام ټول صحابه کینول چې کوم ماشومان وغه واپس کړ وی تا والد حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ دیم واپس کړ عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حذیر رضی اللہ عنہ دے واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابی وقاص اپ جاړه شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام غلی اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه د دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوی التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی اللہ عنہ دے اولیگا وی تزا مدینه تتد مدینه امیر شوی تر سوچ دنیم راغلی زمان جان قائم مقام بتے دی واپس کر او قافلہ دا او دو جاسوسان اولیگا دا یو نوم حضرت بس رضی اللہ عنہ او دا یو نوم حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا دوار اولیگل وی تاسو لار شے او دا قریش دا غا تجارتی قافلی مونگلا جاسوسی معلوماتو کے کہ دا کم زیر روان دا مونگ یہ کم زیر مخو دا دوار التو رسو دا روحانا چی صحابہ کرام لگ مخ کلانا یو بل مقام دی صفرا وطوئی اغی صفرا تو رسیدل نو اغا دو جاسوسان دالے دا نبی علیہ السلام چی کم دو جاسوسان اغی پیغمبر علیہ السلام تالوے وی سیب وی دا قریشو دا تجارتی قافلے دا مدد دا پارا دا ابو جہل لخکر را روان دے نو نبی علیہ السلام دا غزے کی صحابہ سرا مشورہ ہو او دا ابو جہل لخکر ولی سنگ را روان شو ابو سفیان تا پتہ لگی دا غر تجارتی قافلے مشر چی ما زماپ دا پارا خو مسلمانان روتی دی کہ تلم شام تا تے بچ شم اس واپس چیزم نو روتی دی نو یو اغی یو کافر و زمزم ابن عمر غفاری اغلی یو تیز اوخ ورکا وید پدی اوخ بز غلی او زان با مکی ترسے او مکہ کی دا اعلانو کا چستاسو کم قافلہ را روان دا تجارت دا ابو سفیان اغی ذرا لے گلے اغی وی چی زمون مدد لروز مسلمانان پا مونگ عملہ کئی
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به پخپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت کا او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې ابه یې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه و یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دی پام کوه ګوره ونه ده وایي نه ده چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وایي ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړه یم او دوه نوکران به ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر د جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان لا اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي کم وخت ته مړ به دې کړي ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به د خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د ده څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلې به په اوښ په ور واړو متښتم به ځم نه نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتي له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو زه مزلو په یو ځای کې دمه کوله دې بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي نو دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ له هغه هلکان خو ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتي ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدای پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې را منډې وهی هېڅ حاجت هم نشته تاسې را پاسې هم چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسه تا خلکو مخې خو راتلی نه شو بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور و غیره غوښتو وی رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی وی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ سملو درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی سلاسن درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبیس ته براوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیګه راواغشتا او هغه لاندې راوغورځوله وی هغه تیګه ډکرې شو او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښیږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې ویل ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وایې نه هغه خوب الپلار ته وایي عتبه ابو جهل ته وایي خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دی کې هغه زمزم راغی هغه اوښ والو اعلان یې وکړو چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرو قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واخیستل او زر کسان وتل د زرو نه م زیات جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نه م زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښانو 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سدي مسلمانان 314 دا زر هغه 300 مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته تورې دي ځکه هغې خو د لښکر د جنگ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته سره تورې دي 2 سره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره اویه اوښان دي او یو خان داسې دي چې د سورلی اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو 2 هغه سره ملګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه په 3 کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو یو به کوزیده وی پیغمبر علیه السلام د کوزیدو نمبر راغی وی د خدای رسول ته به نه کوزیږي ته کینه او زو علی به کوزیږو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ کله به علي کوزیږي زه به برم ته به نه کوزیږې وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات وخت دی وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د خپلې به یې نیوه نوم به به رسول داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوه سونه اته تورې شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره او لوی د جنګ په نیت را روان دي ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیدو وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوښ یې سملو او په توره ووو او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېدل هغه مرګرو ته وی چې داسې خطرناک خوب مې ولید ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شي خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه دا دې بل پیغمبر پیدا شو او پته به اوسو لګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي دا دویم خوب شو دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولیږل هغوی واپس رالل دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل جاسوسان ورته الوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول مشوره ورسره کوي ودرېد نبي علیه السلام لاولې دا خبره وکړه ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی ها فئتین آیا دوه ډلې دي یو دا ده یو هغه ده ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده اوس تاسو فیصله ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر یې وکړ وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې وطن مو ته پرېښود بچي مونږ نه پاتې شو چا نه ښځې پاتې شوې مالونه هم پاتې شو ځمکې پاتې شوې 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی مونږ ته دومره مزل وکړ په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي 3 کال ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې د ونو پاڼې م خوړلې دي ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي حبشې ته هم ته هجرت وکړو مدینې ته ترالو اوس هم مونږ نه پرېږدي مونږ له پیغورونه راکوي انصار راته لمسوي د مدینې یهود راته لمسوي منافقان راته لمسوي او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونو مالونه سوځي د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده په هر یو چې ورځو مونږ درنه نه رستو کېږو حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړو حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وی د الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس ای مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله وی ستاسو خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ به دنه تختو داسې چته کې مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته زتا او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه یو مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلکه مشوره راله راکړي ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنگ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک په اشیرو علیه وی دا اللہ رسول استا دے شارب جوڑ ممتری وی خبر اداس کرو او زمون پتا کلک یقین نکے دا خدای پیغمبری او من ستا مضبوط تابع داری ہم تیاریو دا فکرو نکے من یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سوی د خدای خبرې دي نو موږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو موږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو موږ دا خبر پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته رانشي هله به ستا وجود ته د دشمن غنه راځي چې موږ ټول مړه شو نو هله به تاله رانږدې کېږي اس فکر کیوں نہ کہ بس زما مشورہ دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو موږ صرف دمکۍ له راوتو چې دوی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد موږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللی دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او راله د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغوی م د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ ایښودی دی مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه یو د بلې نه قرض غوښته بلې وایي چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بتلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کوو نو وی معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغې علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو
نو هم ګرځېده لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی د کوي راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وایي ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته رالله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په سو پیاده راغلی و که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښ چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا وخانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخې د قافلې د دریاب په غاړه کې روخې بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لار روانه چې زمزم وتویلو چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان خو رخ بدل کا باغی خو په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بل غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونږ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابه په لار کې ونیول تپوسې ته یو کسو کې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزار یې ورکړل ځان یې وخو موږ د ابو جهل د لښکر خلک رې وستل داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان جدی به پرې خودل وی خدا ابو سفیان لخر کم دا قافله کم دی نو هغه بیا یې مونږ خدا ابو جهل د لخر نو دی بیا سپېړې ورکړي چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافلې دی به او مهم خدا ابو سفیان ها کم دی قافله نه ماته مونږ څه په مونږ خدا ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکی شو وی چې دروغ د توي نو پرې دی او چې رښتیا راته وای نو وه ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راوله وی تاسو د ابو جهل د قافلې وی وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی صخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نه یا لس نه لس خان لالی او دا غي وخی خوري حضور پاک په بس یا نه سو دی ازر دی وی دا نه سو د زرو په مینس کې دی صحابه ته ویل دي غرنه پوری دي هغه دلته دي امون دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوي خو ډیره خدا که نه کوي چې زو واپس صحابه وی د الله رسول جنگ به څنګه نه کوو اوس خو واپس زو سبا برا پورې خلک خان دي چې هغه تجارتي به سر او سامان قافله وا ناغي پسې تلل او چې کم لخر راغی دا تورو نيزو ولا ناغي نه تختی او سوخا مخا جنگ کو اولی با جنگ نکو د مسلمان د پاره جهاد کی دو خبری دی که مر شو شهید شو جنت تلار که جمدی پات شو نو غازی شو مجاهد شو گناهون لال ختم شو مونږ له په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کې چې مړو شو چرته بځو خو جنت ته راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته بځو کړ نبی رسول الله ډېر دا چې کوم ځای جنگ شوی دی بدر وته وای یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی دغه کوي په پاکه خوږې وي خلکو به دغه کوي نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا چې نبی رسول الله څنګه بدر ته را داخل شو د دې نمخ کې د ابو جهل قافله راغلی و د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز او اغاوینی ولې بچو بل سره مخامخ اوس مخامخ دي شګي دي او
او بم پکې نشتا او شلاکه شګنن هم ده. نو نبی علیہ السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کړې. بای صحابه راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسې دلته مونږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو. مونږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښی حضور پاک وفرمایل د الله په حکم. یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي. مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته وي بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایي ضرورت دی. نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړ. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناسته تاو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې. بای صحابو وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمدل مشکونه هم ترې ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل به خو چې منډه به یې واله را پرېوتل به حضور پاک هم لیدل معامله خدای بدله کړه. د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې کړ زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک کړ او د اوبو انتظام یې راله وکړ. حضور پاک داسې یو ټیله غوندې وه په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ. وی صاحب تا یو سفر جوړو وی ته به جنګ کې شرکت نه کوې ته د دې دی نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې دی نه د مونږ تماشه کوه. چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه. حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې غوښتل. تاریخی دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بے کسه بے سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ. یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبلې خپېرول بې سره بې سامانه دي خدای دوی سره هېڅ وسله نشته صرف دغه څو تورې دي خدای هلته ټول مسلح دي هېڅ ورسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کوې ګورې خدایه ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کوې الله ما به نه رسوا کوې ګورې خدای ما به بې وعدې کوې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کوې الله ما به نه ذلیله کوې ګوره او ما به نه بې وعدې کوې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا
خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي دا کافی د څه چې کېږي فکر نه کوه بس هیڅ سوچ چې ونه کې هیڅ فکر ونه کې بس چې څه شو باس دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیہ السلام دعا نه پس راووته ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحاله مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله ماله زیر راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا انشاءالله وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی دلته به فلان کې پروتي دلته به ابو جهل پروتی دلته به امیه پروتی یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښود یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشتی او په کم ځای لاس ایښودی دی وی په حق ځای سار لاغه کافران مردار پراته وی د هغې نه لږ اخوا دیخوا نو الله پوره مدد وکړ اخواتت 1000 فوج مخامخ دیخوا 314 غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرونو والا الته کې پکې عتبه تقریر وکړ نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخکر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتی او نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توري دي شپږ زغری دي او یاو خان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخکر دی او ټول مسلح دی هغې سره او یا اسونه دی او 900 ورسره اوخان دی او ډیر جوش او خروش سره دی او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعضې کسان و کافران لیکن لږ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم هغه خپل قوم ته را جمع کا وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ له نه راغلی مونږ خو دې له راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دی خو زمونږ رونه دی زمونږ تربوران دی جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه هغوی جنگ کیسه وانه غشته
بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمون مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکا کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام دا رستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتم نه ډیر لګ دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجنی نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړیو پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکه ته ورسېده زماړه جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمیر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرا للعتبه د مکه مشر لوی سردار سپینګری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دې راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمون بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنگ کو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږي دی دا محمد او دا هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پریږي دی پریږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به پریږدو نو مونږ به هم ته خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تپوس وکړو عداس دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی بلاله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته پلار روانو بعضی مسلمانانو سره سو جنگ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم
یا عامره وی کاکا خوری ضرور مرگ وینه بخی حالانکه دا خود هغه ضرور د بدل د پاره د مسلمان کافر نور ہوتے هغه چغه کړي وا عمره ای زمارورا بس هغه سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام لګاو چې زوی د مسلمانانو په صف کې د حذیفه ته پاغه یریږي او عتبه وی اوس په پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزر لګولې وي او دا اوس په ټوپه راوړې میجن وته و نو ټوپه ولا راوړ نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا د سر په رومال باندې وتاړو او میدان ته ووت الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ادرولو د جمع منځ وکړو او د مانځنه مخ کې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی وته وی چې ما سره خدای وعده کړی ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتين انها لكم ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لخر ور دي دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ور دي دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمای کنا پیستاسو عدد کم او زر تاسو درې سو دیارلس وسله د سره کم وا طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وي بیا هم د خدای مدد وکړه نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غول غشي را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه اغل لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غشي راخ کا وی استوي یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشي راخ کا بس اغه نیغ ورته د صف نه وروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل نو اعدل ما سره انصاف وکړه وی څنګه سره وکم وی زما خېټه دی خوکړه نه زدنه بدل اخلا صحابه حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک قصدن د لخیټه نه خو کړي د سره خوش طبيع کړو غشي راخ کا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام وانه دا څخه کول اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن او چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه میراده او چې ستاده خېټه خپل کړم او اذا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستاسو سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ولر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله تبیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی دي او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې
وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوزو ولته به سره راکاږ دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي ابو جهل ته وایي د سراقه شکل کې وایي زما قوم دقه د ما راوستي دي غمې مه کوه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادي او زر د لما راوستي دي هېڅ فکر چې ونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لښکر زما دی په هغې م ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته راورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره م لښکر دی 15000 کسان جنگ کې دا پروپیګنډا ډېر خطرناک شی دی صحابو ته لومبی دا اطلاع راغله چې کافر زر دي بیا دا اطلاع راغله چې د سراقه ابن مالک وله 3000 کسان راوستي دي د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړي دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټې لږ غوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولي استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین فکر مکوه اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی او دا فرشتی خدای نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او 1500 فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او صحابو لیدلے وی دا فرشتے چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلی دی د بدر په مقام سره خوا کې چې په کوم غر دا فرشتې را کوز شوي دي هغه تکې سرې شګې دي تکې سرې یو شان د شګو ډېرې دی یو غر دی را کوزې شوې 1500 جبریل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتې خوراله حضور پاک ته ودرېدې د الله رسول چې فکر ونه کې هغه زر دي زر مونږ دا دی راغلي که ستا ملګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوئ تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ فاضربوا منهم کل بنان داسې معمولی ډب ډوب کوئ لغوندې چې مسلمانان ډاډی در سره زر فرشتے خورالی ادرے دے رب العالمین ورطا بیا سوئی بی انی آیت میر ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے والا دی کہ دا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلی دی او که دا کورس 15000 آغا دروغ جن خبرم بالفرض رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیاری دی فکر ولې زر په میدان کې غیدي زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کاوه اوس چې څه کېږي چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبریل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی دی چکر لگئی ابو جہل سر کے دے وہ چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے لاس راخ کر ابو جہل ورطوی سکے لکا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خوب دقا دے پالی فلام ورابی دے کری رامی وستے باز داسی میں ادرو لے چی اس نا تختی دیشے او نا کامیابی دیشے لازی تراخ کوئی چرتا زی مونگ یو آجا قوم توی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسینم آغا فرشتے را لے
تاسو نه زه چې ته ټینګې دې شمه بس اخو ته لاړ. ابو جهل حق حیران شو، قوم وتوی چې ګوره موږ درته و چې جنگ نه کوو او تاوی جنگ کوو. هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ، دې سره دوی خپې لګي او خپې. جنگ چې کله شروع کېده نو عتبه خو دوی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنگ نه کوي. هغې اوس به معلومه شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه روزه. شیبه رو یو یې زوی دی ولید، وی ولید روزه. ګور اوس بهادري دې ته دا زما له پیغور را کوي. اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنگ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنگ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دای درغی. دوی درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړ څوک یې؟ یو یې د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې. وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړ یا محمدو صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا، موږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رو رسته وزوی. نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم ترزوی دی. دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده، یو د ترزوی او زوم علی، درې واړه وستل. یو څوک دا ونه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي. درې واړه پاسو زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځو. علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار، کافر درې واړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته. حضور پاک ول بیا دعا وغوښته، بیا شهید وفات شو. په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنگ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمائی، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی. د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې وزه د خدای، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه. وی د قیامت پر ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته ځوتی، زه به ودرېږم. للخصومه، خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې ده، زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل، ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي،
او خو د توري جنگو دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان او یریدم یو خو هم الکته دا بعض خلک وی دا ماشومان نو ښا ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرې خاودل د 15 کالو نه چې به عمر کم هغه به جنگ کې قتل نه پرې خاودل 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلقو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما وتو قتل ماتي کاکاجي یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما وته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکاجي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چېرته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغی که نه نو یا به زه مرم یا به دې مري وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی روړ ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امرګری دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځاو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے آغا پاگے کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے و بیام جنگی گی نو لاس تنگ کڑے نو پدی لاس اخپکی خود چکے ورکدان نیو غردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خمنا خدای جوڑ کر رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیر جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په طریقه ابو جهل راویسته چې راویسته ده خو ښځې ته ویلي و امیہ وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي د نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې و هغه کافران چې کوم هلکان و هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان د زوی نوم دی دواړه روان دی کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیدل دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک ول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم مې پرې کړی
چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه تو خطو ویلا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په مالو به کوله اکدینن بچو ګور بیا د ما خلاصي نشته بیا د ګوتل چې تور نشم دی ظالم لا صحابه کم دی هغه دی ور پسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ الاواز ورکې عبدالرحمن بچ مې کا هغه ته ما پسې راځه نو پمنډ اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو حضور پاک له بوزي چې امن ولا ورکی صحابه پسې را رسیدل نو چې را رسیدل نو دې پوښتنه چې زما دا او خودرون دي دوه کسه په سواریو او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی لکه خو د زوی شاته غورداو زوی په دې وجه غورداو چې وبمه دا او خلک سپک شي منډه وای او بل دا صحابه په دې زوی شي نو ما پسې براونه رس مرګ چې په سړی راشي کنه دا بوډا قصه هم یاد دی کنه زوی نه جوړ خدایا دا بیماری په ما کې خوده جوړ خدای دا بیماری په ما کې خوده مار د په حمله کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا پیټیم دی پورا دی ویروغ اور انزور پیجنه او کنه نا جوړه مې زوی دی اور علی ما پسې نو دا چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډیر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پیرا زوی خلال ته مردار کو د پسیش بیا په سر اور رسیدل وی عبدالرحمن ابن عوف تاواز کو سوکم وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ هغه په ځان ورغورد عبدالرحمن ابن عوف او صحابه ته نه به وجنه د دې نبی رسول سلام له بوزم صحابه چې حضور پاک پر رحم دل د کاغله ورسید خو بچ کیږي د دې پاسه وینه پاسم ته ډیر وسی په دې کې خدای ته نه پازانه په غردول بس صحابه د لاندې نه پکې تور ولا کوله په داخېټه کې مردار کې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش خدای پاک فتح مسلمانانو لور سوار لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زول تلیم یو دیوال ته تاو دی پاغه کې قبرونه دي عریش پاربه کې سفر تا وای باغه د ډېر بهترین جمعات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش وته وای زمونږ د ټول جمعات نغټ جمعات یو لوی حاله جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړ نبی علیہ السلام چې کلم په جهاد کې کامیابی مونته نظر بنکا درې ورځې په میدان کې وسار درې ورځې چې څوک دغه وایي چې فتح مونته وکړي لاړه ستاره درې ورځې سار بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کیو پخوا دا اوسم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په غزونو لاندې غټ پیانې وی دا ټول دی یو شل کیو شل اوبه پکې نه وي او ډېر څښا بوینته ته چې د څښا اوبه وي پکې وی دا دې کوي ته وغورځوي ټول یې کوي کې وغورځوي یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولیو نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نشو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته نو نومونه یې والاغېستل ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث اے فلان کیا نمونه اغېستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړ مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه
زور نه ورکوي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته وی دا الله رسوله ته چې چا سره خبرې کې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه څه تاسو نه اورئ. تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي. هغه یې تاسو نه خاوري تاسو داسې نه اورئ. زور نه ورکول نبی علیہ السلام. باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړ رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کوم غټ غټ سرداران. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره سوکو. حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې. صحابه مختلف رائے ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے داوا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به. حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوخه نشي وی نه وایا وی زه خو هم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به نه وجل هر یو کس به خپل رشتہ دار وجل. دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم. دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني. دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني. او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجني. هر سړی خپل رشتہ دار وجني چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو. او واقعي په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووته. ای هل من مبارزین شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني. حضرت ابوبکر چان تاسو کو وی دا आवाज د عبدالرحمن نه دی وی دې کله بس توري د کلنګ ورکو ورمنډه وی درلم زه میدان ته درلم. حضور پاک لکونی وی تبنو بل څوک دی ورشي. قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي. نه بیا پلار پیژند حضور پاک طرف مینه دا غي وا زموږ څه مینه ده و دین خو قرباني غي کړي دا زموږ څه قرباني ده. په اسلام خو ننګ او غیرت غوي کړي دي. موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو. او شو ګوره دغه د کنه موږ له چیلنجونه راکای حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځي چیلنج راکای. پروس کاله په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو هغه حرامي بیا وې نور بسوځو. موږ له چیلنج راکای چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغښت او په لټرین کې دغه په مخ کې وګورل. موږ له چیلنج راکای موږ اسم نشو. موږ دې سپیره کافر سره اوسم مدد کوو. موږ سره دوستانه تعلقات ساتو. غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړ. دې ته غیرت په دین نن موږ خدای غربي مازرم جمعه ته نه موږ خدای پیغمبر شکرم خپل نه کړ. موږ خدای پیغمبر پټ کتاب سپک ګورو. موږ ته خدای پیغمبر جامه سپک اخکاری. موږ خدای پیغمبر په مصلی چې راته کوم ولار دغه پسیم کنزل کو. موږ خدای پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې خو د لیکيږي هغه مدرسې سره دښمنی کو. زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي. مونږ به سره نه مخامخ کېږي. دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي.
موږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت مو موږ وایو زه بس هر سړی پیښه او خپل دین یې پیښه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی خپل رشتہ دار وجني عمر ډیره سخته فیصله صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګ او باقي نور ټول وی صاحب فدیت والو پرېږه دا حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره مشوره وکړه جبرئیل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې هغه وکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوهې کا که فدیه واغېسته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورې که فدیه م واغېسته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګرځو مونږ خو د مرګ نه یېرېږو فدیه ترې واغېسته بیا چې د فدیه اغېسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانو چې دی یو صحابي لا ورکړي تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنو نه تخصیص او کې کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشان و خوب نه ورته بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کوي نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي وو د هغې د وجې نه یې زبیرګي کول نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلار شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې یو د خپل ځان یو د ورواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وی ورواره تا ته پته نه لري چې زه مسلمان یم وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې موږ نیولې دړه نه خدای خبر الله نه خدای خبر او فکر مکو که مسلمان او موږ د نفیدیه واغښته خدای به بدل درکړي خو موږ نیولې کافرانو سره په ډله کې ځان به مور کې درواره به دې بور کې ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې له دې بټوه ورنکړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې ای ورواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابوالعاص یې ورته را مخکې کړ زوم و د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې هم فدیه راولېږله د خاوند انصاف خدای کړه نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود
او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړې د خپل زومنا نو چې کوم امیل لما مور خدیجه ما تا چولو ام پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه پیسې د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سره وکیو خکرای هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو تاسې ورته کتل دته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو نخلو چې ستا تره دی کاکا دی وی نه چې نورو نعلم دینه به ملم وی ښه ده د ابوالعاص ته به واپس کړو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کړو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابوالعاص باندې شرط ولګاو وی دې وخت کې زما لور ستا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي وی ډېره قیدیان یې ټول واپس کړي او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوښ نه راوغورځوله په ګېډه ماشوم هغه هم ضایع شو مدینه منورې ته بیا نبی علیہ السلام نه راورسېد رب العالمین فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة وی تاسو ډېر کم وې وسله کم وه افراد کمو بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دا هم نه چې وسله ورسره نشته